له نن څخه تقریبا یو کال وړاندې په همدې ورځو کې یو اوبتل د سمندر ژورو ته روانېږي چې پکې 15 کسان سپاره دي. دا اوبتل ټایټن نومیږي چې د اوشن ګیټ نومې کمپنۍ لخوا د ټایټانیک کښتۍ د پلټلو لپاره د سمندر ژورو ته ښکته شو چې وروسته له 2 ساعتونو یې د کنټرول روم سره تماس پرې شو. د امریکا د سمندري ادارې په دغه وخت کې د لانګ رینج سونر سنسر نومې یوې ټکنالوژۍ په مرسته د یوه انفجار غږ واورېد. اوبتل 2 ساعته مزل وروسته د سمندر په بیتپلاجیک زون نومې سطحه کې د اوبو د ډیر فشار له امله وچاودېد. دا سطحه د سمندر له پاسنۍ سطحې څخه تقریبا 3000 متره ښکته ده. په دې اوبتل کې سپاره ټول د میلیاردونو ډالرو خاوندان وو او په امریکا او نورو هیوادونو کې کاروبارونه درلودل. نو ځکه ورپسې امریکا یو قوي ریسکیو ټیم ولېږه چې حالات یې معلوم کړي. وروسته له 5 ورځو د اوبتل پاتې شوني پیدا شول، خو هغه کسان چې پکې سپاره وو هېڅ درک یې معلوم نه شو. شاید د سمندر په ژورو کې د الله تعالی د کوم مخلوق یوه مړۍ شوې وي. خو تاسې ته د دې کیسې د ویلو مقصد څه دی؟ په اصل کې له دې وروسته د سمندر په اړه هغه څه معلوم شول چې له دې مخکې هېڅ چاته نه و معلوم. سمندر یو د بل له پاسه بحري موجونه لري. له یوه بحر ښکته بل بحر، له هغې ښکته بل بحر او همداسې تر اخره پورې چې په سمندر کې یوه ژوره چوپتیا خپروي. دا بحرونه خپل وزن لري او چې څومره ژور وي هماغومره یې وزن زیاتیږي. د سمندر په ژورو کې له 2 ساعته مزل وروسته داسې تورتمونه وي چې یو لاس بل نشي لیدلی. دې تورتمونو ته د ساینس په اصطلاح کې پیچ ډارکنس وایي. د وزن او تورتمونو څخه علاوه دلته یخني هم له توانه بهر وي او جی پی ایس سیسټم هم کار پرېږدي. علت یې څه دی؟ هېڅوک نه پوهېږي. فکر وکړئ، که یو انسان د شپې په تیاره کې د سمندر د دې موجونو په منځ کې د ټنونو اوبو لاندې په سخته یخنۍ کې راګیر او هېڅ چاته یې معلومات نه وي، نو د دغه انسان حالت به څنګه؟ څه مو ذهن ته راغله؟ ډاکټر غرینیا د فرانسې اوسېدونکی دی چې ورسره د مصر یو لیکوال محمود بې مصري مرکه کړې او د اسلام د راوړلو علت یې ترېنه پوښتلی چې څنګه مسلمان شوې. ډاکټر غرینیا وایي زما ځواني په سمندري سفرونو کې تېره شوه. زما د سمندري سفرونو سره دومره شوق و چې هر وخت به په سمندرونو کې ګرځېدم. یو وخت ماته په سمندري بیړۍ کې دنده پیدا شوه چې بیا مې ټول وخت د اوبو او شنه اسمان تر منځه تېرېده او په دې دنده کې زه دومره خوشحاله وم لکه زما د ژوند چې بل هېڅ مقصد نه و. له دې پرته زما د کتابونو لوستلو سره ډېره مینه وه او کله به هم چې وزګار وم کتاب به مې لوستلو. د کتاب دې لوستلو زه د قرآن یوې فرانسوۍ ژباړې پورې راوستم. ما د قرآن پاڼې اړولې چې سترګې مې د سورت النور په یو آیت ونښتې. په دې آیت کې د سمندري نظارو یو کیفیت بیان شوی. په دې آیت کې د ګمراه انسان یو عجیب مثال بیان شوی، یعنی ګمراه انسان د کفر په حالت کې داسې وي لکه یو انسان په شپه کې چې وریځې هم خورې شوي وي، د سمندر د موجونو په منځ کې شپې او لاسونه وي. ژباړه: د ګمراه انسانانو عملونه د هغو تیارو په شان وي چې د سمندر په ژورو کې وي، چې پټ شوي وي په یوې چپې یعنې موج د هغه له پاسه بله چپه وي او د هغه له پاسه وریځې وي. تیارې دي د دوی ځینې د ځینو نورو د پاسه. کله چې خپل لاس را وباسي نو نږدې نه ده چې دغه لاس ووي. کله چې ما دا آیت ولوستلو نو زما زړه د دې مثال د لوړوالي او د بیان د انداز نه ډیر زیات متاثره شو.
ما دا ګمان وکړ چې محمد صلی الله علیه وسلم به خامخا ټول عمر زما په څیر په سمندرونو کې تیر کړی. خو دې سره زه د دې عبارت کمال اسلوب ته هم حیران وم چې څنګه یې د ګمراه بېلارېتوب، مستی او د لا حاصل شي لپاره کوښښ په مختصر مګر بلیغه او جامع الفاظو کې بیان کړی دی، لکه په یوې سمندري کښتۍ کې چې ولاړ وي او د شپې او ورځې په تورتمونو او د سمندر د خطرناکو چپو په منځ کې د راګیر کس د وارخطایۍ او بدحواسۍ ننداره یې چې کوي. د سمندرونو تر ټولو قوي ماهرین هم د ګوتو په شمیر په یو څو ټکو کې د سمندر د خطرناکو موجونو او تیارو بیان په داسې بلاغت او فصاحت سره نشي کولی. د لږې پلټنې څخه وروسته پوه شوم چې محمد صلی الله علیه وسلم لیک لوست هم نشوای کولی او نه یې سمندر په خپلو سترګو لیدلی. زه پوه شوم چې دا د هغه ذات بیان دی چې د هر څه یې تخلیق کړي دي. ما قرآن بیا له سره ولوست، په ځانګړي ډول همدغه آیت مې بیا ولوست. له دې وروسته ماته له مسلمانېدو پرته بله هیڅ لاره نه وه، نو هماغه و چې ایمان مې راوړ.